هلمند کې نیول شویو پاکستانی پوځیانو مهم اعتراف وکړ. په سلامونه مهار کلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. افغان امنیتي ځواکونو 2 تنه پاکستانی پوځیان په هلمند ولایت کې نیولي دي. سرچینې وایي چې د پوځیانو په لومړیو اعترافونو کې ویلي دي چې د بلوڅ وسلوالو له ویرې افغانستان ته راتښتېدلي دي. ملګرو دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.